هغه د امیانګانو د سپیکرې د هغه د کاونسلرې سړی نه دی هغه زما د جواب نه دی دا خبره ته ټیک کې هغه زما د سپلای برابر نه دی اسد کې سره الحمدلله یو خدا خو ډېره اوږدې نقطې دي زه به تاسو ته شارټ راغونډ کما د طالبانو سره زمونږ د دې جرګې مطالبه دا ده چې موږ د آئین د لارې د لاندې نمبر 2 هغه جمهوری نظام کې د پارلیمنټري خلکو د لاندې او د قوم هغه دردېدلي خلک څوک چې د دهشتګردۍ کې زخمی دي د هغې په رضا او صلاح چې جرګه نو موږ هغه یو جرګې ته تیار نه یو موږ د ریاست نه دا مطالبه کړې ده چې دهشتګردو ته به رټ نه پرېږدي موږ د ریاست نه دا مطالبه کړې ده چې د پښتنو په غمخوارۍ کې به ودرېږي او د دې دهشتګردو نه به دا کام بچ گئی ځکه چې مذاکرات څه ختمي شکل ته تللی نه دي بل دغه مذاکراتو موږ ته پته نه لګي او د مذاکراتو په منځ کې چې کوم حالات جوړ شو هغه موږ اینو نو چې دا مذاکرات به کله سرته رسي هله به سرته رسي چې دلته ټول پښتانه په تباه کی دلته خو د طالب رانه نه وته هغه فعال شو هغه باقاعده پاټکې ولګولې نو مذاکرات کو چې څه شوي دي د هغې د لاندې به دا شوي لہذا دا جرګه دا مطالبه کوي چې هغه مذاکرات د امکان ته واضح شي دلته څه شته نه د کراچۍ نه یو کس راغلی دی چې دی د MQM د پارټۍ و د هغه نظریه هغه ده هغه راغلی دی او هغه دلته د پښتنو نمایندګۍ کوي په دې سطح چې د ریاست او د طالب ترمنځ هغه خبرې کوي او نن دا مسخره دا حکومت صوبایي حکومت او د حکومتي مشینري د قام پسې کوي دلته په زرګاو خلک د قام په میدان دي د امن دپاره دی مسخرې کوي چې طالب شته نو دا خلک څه غواړي چې طالب نشته د دې وزیر نه دا تپوس وکړه چې دغه DSP تاله چا ویشتو طالب نو ویشته زم دا منم چې طالب نه دی ویشته ایمان تیر کا بیا دا وایا چې دا DSP چا ویشته دون ایمان خو په دې وزیر کی کړه کو نه د خپل DSP بم تپوس نه کوي ماته پته ده چې نه کوي هغه د اس تپوس نه دی د مخادی د خپل MPA تپوس نه کړه دیر کې دی خو د خبره خو پیو کی کړه مزمت خو د پیو کی کړه بلکې الټه طالبانو ته وې چې بھئی تاسو وې چې دا موږ نه دی کړی موږ ته پته راځي جنازې له څوک لا نړل دی د خپل مرګري د تپوس نه دی د خپل د کشر د تپوس نه دی چې وې طالب نشته نو وستا د حکومت بته چاله ورکړي ستا د وزیر اعلی چاله بته ورکړي ستا گورنر چاله بته ورکړي ستا وزیرانو چاله بته ورکړي ستا خو ورته پته ده او دا مې واضح ویلي دا مسخره چې نن دا مسخرې کوي چې موږ ته د خپل دشمن پته ده دی موږ به په آرام نه کینو که خدای مکه دا مسئلې زموږ لومړنی پوړی ګورې بیرسټر صاحب ته شاته ډېرې پوړې دي خو زموږ د قام لومړنی پوړی بیا بیرسټر صاحب ته بیا به موږ د نه خپل تپوس کوو هغه د دې امیانګانو د سپیکرې د دې هغه د کاونسلرې سړی نه دی هغه زما د جواب نه دی دا خبره ته ټیک کې هغه زما د سپلای برابر نه دی اسد کې سره الحمدلله ستا خبره بالکل ټیک او وجه د دې دی هغه وضاحت چې تاسو دعوت چې بته ولې ورکړي دي چاله ورکړي دي تاسو دعوت ورکو صوبایي حکومت ولې اقامي خلک نه دي هغه د قام پروا نه ساتي د هغه د قام څه سوچ نشته د PTI د حکومت د ټول نلوي تاوان پښتونخوا ته رسیدلې دی خو چغه والے چې طالبان له دفتر ورکې دی ورله پیسې ورکړي دی ورله چندې ورکړي دی ورله سرکاري چندې ورکړي هغه دلته راولي او دلته کې نه هغه دلته نکینی دغه خلق د دې قوم خلاف هغه هر ځای کې نه سوته تیار دی چې دا قام په تمام کو زما ټیبل ټاکس خو په اسمبلی کې نه کیږي اسمبلی خو اسمبلی ده کو زما قام مې اسمبلی ته لګي هلته د ضیاء الحق زویم برازي هلته به د قیوم خان زویم راځي هلته به کیلیم راځي هلته به امونم راځي هلته به امروتانم راځي هلته به لوټیم راځي زه به قام ملیږي زه به هلته ناست یم زه د قام نمایندګۍ لزم په میز هر چا سره ناستې ته تیار یم هر چا سره خو خبرې به په سړیتوب کوي ګنې په سړیتوب یې پې کولی شو